اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو ته مو سلامت وایم. بیا هم تاسو ته حاضر یم. تمه ده چې دغه درس مو هم د خوښې وړ وګرځي. درس موضوع ده د اووم فصل مهم ټکي. اول متحول مفهوم. هر هغه سمبول یا توری چې مختلف قیمتونه ترلاسه کولی شي ورته متحول وایو. البته دغه په یوه الجبري افاده کې 2x مربع یو الجبري حد او یوه الجبري افاده ده. په دې ځای کې موږ د x په ځای مختلف قیمتونه وضع کولی شو، مثال 1 2 او 3. که وضع کړو 2 ضرب یو مربع مساوي 2. که 2 وضع کړو 2 مربع ضرب 2 مساوي څو 8. 3 مربع ضرب 2 څو کېږي 18. نو هر هغه سمبول یا توری چې مختلف قیمتونه د هغې پر ځای موږ لیکلی شو په خپله متحول دی. دوهم مشابه یا ورته حدونه. اول حدونه باید وپېژنو. ټول هغه مقدارونه یا کمیتونه چې یو خاص ریاضیکي مفهوم ولري هغې ته موږ حدونه ویلی شو. مشابه یا ورته حدونه هغه حدونه دي چې یوازې په ضریبونو کې توپیر وي، یا داسې هم ویلی شو چې توري او د تورو توانونه یو شان وي. مثال منفي 3x y په توان دی 15 او 8x y په توان دی 15. که وګورو دلته یوازې په ضریب کې توپیر شته، نوره توانونه د x او y یو شان دي. نو موږ ویلی شو چې دغه مشابه حدونه دي. دریم الجبري افادې. کله چې عددونه او توري په خپل منځ کې د ضرب او تقسیم اړیکو لرونکي وي، هغه که جذري بڼه کې وي، هغه که د طاقت په بڼه کې وي، دې ته به موږ الجبري افاده وایو. الجبري افاده کېدلی شي چې یو حده، 2 حده، 3 حده او یا څو حده وي. 2x y په دې ځای کې د ضرب اړیکه شته، نو دا یو الجبري حد او افاده ده. یو پر 2x دلته د تقسیم اړیکه شته، نو دا هم یو الجبري حد دی. 3x جمع 2. پام وي هر کله چې الجبري حدونه د جمع او تفریق کلمو په توپیر ولیکل شي، د دې په مرسته موږ کولی شو 2 حده، 3 حده یا له دې څخه د زیات حدونو افاده ترلاسه کولی شو. یعنې کله چې د جمع او منفي علمو په توپیر حدونه ولیکل شي، د دې څخه موږ کولی شو د زیاتو حدونو الجبري افاده ترلاسه کړو. ښه، هیله ده چې د الجبري افادې مفهوم پوه شوي وئ. دغه دوه مثالونه نور هم په یاد کې وساتئ. که د طاقت حالت وي، مثال ولیکو چې 2x مربع. مخته مو یو دوري وکړه، خیر دا مثالونه هم یاد کې ولرئ. یعنې دغسې هم کولی شو یو الجبري حد وښیو یا افاده. ښه، په هر صورت څلورم یو حده افادې تعریف. د الجبري افادې تر عنوان لاندې مو دا موضوع هم واضحه کړه چې کله عدد او توري په خپل منځ کې د ضرب او تقسیم اړیکو په لرلو سره موجود وي، هغې ته موږ الجبري حد ویلی شو. خو که چیرې حدونه د جمع او تفریق کلمو په توپیر ولیکو، بیا هغې ته موږ له یوه څخه د زیاتو حدونو الجبري افاده وایو. مثال ولیکو چې 2x دا یو حده افاده ده. 1 پر x دا هم یو حده افاده ده. x مکعب پر 15 دا هم یو حده الجبري افاده ده. یو حده افادې ضریب هر هغه عدد چې
چې د توري په چپ خوا کې لیکل کېږي د هماغې حد زرین دی. مثال منفي 15 x y په تو باندې 15 دلته منفي 15 د دې حد زرین دی. 1/2 x د مربع ځای باندې دلته 1/2 د دې حد زرین. د دوه یو حده الجبري افادو ضرب کول. کله چې موږ دوه یو حده الجبري افادې سره ضرب کوو ضریبونه یې په خپل منځ کې ضرب کوو توري او د هغوی په قوانونو باندې د طاقت د ضرب قانون تطبیق کوو. لیکو منفي 2xy ضرب 15x مکعب y مربع مساوي منفي په مثبت کې منفي 2 ضرب 15 لس. قاعدو څخه یوه قاعده توانونه جمع کوو. 1 جمع 3 4 وای څخه 1 وای توانونه جمع کوو. وای توان دلته 1 دی دلته 2 دي څو کې 3. په دې ډول کولی شو نور مثالونه هم وړاندې کړو. ښه اووم یو حد. یوازې خبره په دې کې ده چې که عدد او توري د ضرب او تقسیم حالت لرونکي وي دغه یو حد تشکیلوي. اتم یوې الجبري افادې ویش پر بلې باندې. کله چې موږ یو الجبري افاده پر بلې باندې ویشو ضریب پر ضریب ویشو او پر متحولینو باندې د طاقت تقسیم قانون تطبیق کوو. مثال لیکو منفي 2x y مربع پر y مساوي د دې ضریب مثبت یو دی. منفي په مثبت کې منفي 2 که په یو ویشو 2 x دلته نشته یا دغسې ویلی شي چې توان یې 0 دی. د قاعدو څخه یوه قاعده یو منفي 0 یو کېږي لیکلو ته اړتیا نشته. وای څخه یو وای 2 منفي یو څو کې یو لیکلو ته اړتیا نشته. داسې ډول کولی شو یوه الجبري افاده پر بل باندې وشو. ښه نهم مطابقت. کله چې الجبري افادې د متحول په مختلفو قیمتونو سره په خپل منځ کې مساوي کېږي مطابقت بلل کېږي. A جمع B کل مربع مساوي کېږي A مربع جمع 2AB جمع B مربع. A منفي B کل مربع مساوي کېږي A مربع منفي 2AB جمع B مربع. کولی شو دغه د دوه قوسونو په ډول ولیکو. A جمع B کل مربع مساوي کېږي A جمع B او A جمع B. دا هم داسې کولی شو ولیکو A منفي B کل مربع مساوي کېږي A منفي B ضرب A منفي B. ښه د دې لپاره یو عددي مثال ته وګورئ. که A 3 وښیو B 1 وښیو. اول مطابقت ته پام وکړئ. 3 جمع 1 کل مربع مساوي کېږي 3 مربع جمع 2 دلته ثابت دی. A پر ځای 3 لیکو B پر ځای 1 لیکو جمع B مربع یعنې 1 مربع. 3 جمع 1 4 4 مربع څو کېږي 14. 3 مربع 9 جمع 2 ضرب 3 شپږ 6 ضرب 1 شپږ جمع 1 مربع 1 کېږي 14 مساوي 9 شپږ 15 15 1 14 14 مساوي دی 14 دي. نو موږ ویلی شو چې دغه یو مطابقت دی او دا هم یو مطابقت دی. ښه دوهم مطابقت ته پام وکړئ. A منفي B
یعنی درې منفي یو کل مربع مساوي کېږي درې مربع منفي دوه ضربې درې ضربې یو جمع بې مربع یعنی یو مربع درې منفي یو څو کېږي دوه مربع څو شي څلور درې مربع نه منفي دوه ضربې درې شپږ ضربې یو شپږ جمع یو مربع یو څلور مساوي نه منفي شپږ څو کېږي درې جمع یو څو کېږي څلور دلته دواړه طرفونه بیا هم مساوي دي نو موږ ویلی شو چې دا هم یو مطابقت دی چې دا پخپله د دې مطابقت په صحت باندې دلالت کوي ښه ګران زده کوونکو هیله ده چې درس مو زده شوی وي تر بیا ښې چارې